السلام علیکم باچا صاحب، سلام ول طبیعت هم ښه دی، تاسو ښه یې؟ کور کې ماشومان ښه دي؟ ما خو به پېژنې یا نه؟ مخکې مې درته یو میسج کړی و ګوجرالوالۍ نه، هغه کوم وخت کې چې هغه پښتنو باندې د کیوړه بند و، نو دا دوه تصویران مې ته ځکه در سینډ کړل چې دغه زما ډېر زوړ تصویر دی. هغه وخت کې زه ګل خان هم نوم، دا ګل خان نه ورپسې ورښکته درجه وه، پوه شوې؟ د خپل افغانیت نه ډېر زیات نفرت کولو. او دا خو ستاسو سره الله په خو کې ما ستاسو ویډیوګانې شروع نه کتلې، کوم وخت کې چې زما ذهن لکه دغه ګل خانیت و، پوه شوې؟ ځکه چې ستاسو خبرې ډېرې مینه ناکې دي، کله پکې د ګل خان نوم مې پکې نه دی اورېدلی، کنځلې خو ډېرې لرې خبرې دي. خو بس زمونږ چې کومه خیبر پښتونخوا ده، تاسو کوم حالات ګورئ، زه ستاسو دا ډي چې کوم دا ټول چینج شو، مکمل بدلېږي. زه چې کومو خپلو خپلوانو سره ملاوېږم، هغوی وروره وایي چې یاره افغانانو سره زیاتې شوې ده 40 کاله، او زمونږ کام دی، زمونږ وطن دی، زمونږ لوی افغانستان دی، تر دغه ځای پورې ډېرې د خبرې واضح نه شم کوی، ځکه چې په پاکستان کې یم. نو تا د ښه پته ده، پښتنو خو هسې تپوس پوښتنه نشته دلته کې. نو دا تصویران مې د ځکه در سینډ کړل چې زړه مې نه غواړي چې دا شی دغلته کې نور ولګوم، یا دا شی زه په خپله ځان سره جیب کې وساتم، یا په دغه کې، پوه شوې؟ او په شناختي کارت باندې او پاسپورټ باندې هغه زمونږ مجبوري ده، پوه شوې؟ نور زما پلار افغان دی، زما نیکه افغان دی، زما نسل افغان دی، او زما وطن افغان دی. مونږ پې ویاړ کوو، ډېر فخر کوو. ستاسو ډېره ډېره مهرباني، ستاسو چې کوم مونږ نشو شکریا ادا کولی چې تاسو کوم زمونږ د ذهن بدل کو په دونه سخته کې، ځکه چې اوس یو سړی تاله په مخ څپېړې در کوي او ته ورته سمه لار ښیې. واقعي مونږ تاسو له په مخ څپېړې در کړي دي او کنځلې هم در پسې کړي دي. د هغې هم د نه ټولو افغانانو معذرت غواړم، او بد رد هم در پسې ویلي دي، پروپاګنډ هم در پسې کړي دي، خو تاسو مونږ ته بیا هم صحیح لاره ښودلې ده. الله پاک دې ستاسو دا تبلیغ او دا جهاد دا دې په پښتنو په ښه راولي. امین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د سعودي مسافر څنګه یې؟ بادشاہ کومه والا څنګه جوړې طبیعت د ښه دی او راته ښکارې د باجوړې کم دي؟ زه د باجوړې یو خبره درته کوم. زما تقریبا 8 کاله د سعودي عرب کې وشو که نه، ته به کېدای شي ما پېژنې، خو هسې یو خبره دوه خبرې یې وکړې، سلام چې د واچوم پېژندې خبره دا تا چې کومې خبرې کولې حقیقت دا چې اوس د کاڼي کرښې دي. یعنې زه ډېر ستا خلاف ما ډېر کمنټونه کړي دي. ضمیر چې کله رایښ شي که نه، بیا سړي ته پته ولګي، یا چې کله دیوال ته اندي ته ولګي بیا پته ولګي. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. یعنې هغه څه خبرې چې ما کولې ته یې منې چې دا ټول رښتیا شوي؟ زه بله چې کله هغه واقعه راغله، هغه زمونږ یو میډیا والا ویلي چې یہ سب پټان ادھر سے نکالو که نه. په هغه وخت کې زما دومره زما دا کپړې کې ما کې تنګې شو، ما اوس زه د خپل د وجود دومره اور زما واخیستو که نه، بیا ما ته پته ولګېده چې حقیقت دی موږ اوس په یو نوم یادېږو. ګنې ما خیر دی ما چې کوم کمنټونه خجولي ستا خلاف که نه، ما له به ډېر ښار راتلو، خو هغه خبرې حقیقت چې د کاڼي کرښې وختې عقیده چې सबसे पहले तो मैं आपको पठानों के स्टेटस के बारे में बता दूं कि उनका यहाँ पे स्टेटस क्या है। जितने भी पठान यहाँ पे बैठे हैं ये सारे खाना बदोश हैं, इनमें से किसी पठान की भी मलकियत नहीं है यहाँ पे। हमने अब ये तहिया कर लिया है कि हम हर सूरत इन लोगों को यहाँ पे नहीं रहने देंगे, हम किसी सूरत भी अपने इलाके का अमन ख़राब नहीं कर सकते। असल मसला ये है कि ये पठान जो लोग हैं ना, ये क्रिमिनल, इनका काम है दहशत फैलाना, लोगों के साथ इनके फसाद फैलाना, यानी कि जो शरीफ लोग हैं ना उनको तंग करना। ये है कि इनको निकाला जाए, ये बिल्कुल पाकिस्तान के नहीं, ये किसी के भी मुखलिस नहीं है। ना को सब ये मसले जी एक क्रिमिनल लोग हैं।